له نږدې 15 کلنې واکمنۍ وروسته که څه هم د طالبانو تمه دا وه چې نړۍ به یې په خلاص زړه هرکلی وکړي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه یو ځل بیا وښوده چې طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې تګلاره لا هم بدله شوې نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د 4 لوړ پوړو چارواکو معلومات اپډیټ کړي چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون، د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د طالبانو د مالیې وزیر هدایت الله بدری شامل دي. په خبرګون کې طالبان دغه بندیزونه بې اغیزې او ښکاره ظلم بللي او له ملګرو ملتونو یې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یو مشر او مسؤل چې د اورګان مسؤلیت لري، هغه که په تحریم کې وي طبیعي د ټول اورګان متاثر کیږي او د خلک متاثر کیږي. نو د یو داسې نهاد نه چې هغه د بشر د حقوقو داعیه هم لري او په ورته وخت کې دغه اقداماتو په خوا کې نتیجه هم نه ورکړي. خو کارپوهان په دې باور دي چې دا بندیزونه بې اغیزې نه دي، بلکې په تیرو کلونو کې طالبان لا ډیر منزوي کړي دي. تحریمات زما په باور دي چې کاملا تاثیرات منفي دي. نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سختدریزو ډلو د فعالیتونو، د ښځو د حقونو او د یو مشروع حکومت د نشتوالي له کبله لا هم له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي.